سلامونه او وخت مو بخیر ملګرو. ما وړمه ورځ واده وکړم چې د طلا د نرخونو په اړه به تاسو سره خبرې کوم چې ولې د طلا نرخونه یو ځل راوغورځېدل. طلا نرخ په بازار کې په نړیوال بازار کې په یو اونس کې تقریبا 12 یا 12.5% راوغورځېدلی دی او دا ټولې دنیا لپاره یو قسم هغه څوک چې په طلا کې لاس وهي په نقره کې لاس وهي یو قسم لړزونکی خبر. دلته درې علتونه ډېر زیات مهم دي چې ولې د طلا نرخ راوغورځېدل. مثلا په 9 او 10 د جنوري یعنی پرون او بل ورځ د طلا نرخونه راوغورځېدل. دې څخه یوه اونۍ وړاندې د طلا نرخ چې دی د لوړېدو په حالت کې و او ډېرو پانګوالو په نړیوال بازارونو کې د طلا لپاره نړیوال ایکسچینج مارکیټس دي یعنی د اسهامو سټاک ایکسچینج مارکیټس د اسهامو داسې بازارونه دي چې د طلا هغه ارزښت اخلي. مثلا ته سیستم ته وایي چې د دومره طلا زما شو هغه تا پسې لا کېږي بیا چې بېرته یې خرڅوې دومره طلا خرڅوې یعنې ګټې تا ته پاتې کېږي. په دې پلور او پیر کې ته هغه ارزښت اخلي او ارزښت خرڅوې تا ته ګټه پاتې کېږي لکه زموږ صرافان چې سیټه وایي. نو طلا ډېره زیاته واخیستل شوه او تېره اونۍ بیا مثلا په دې 9 او 10 تاریخونو د جنوري باندې پلور بیرته شروع شو او د طلا دا پلور چې دا سیستمونه کوي انډیواله یعنې دا موږ او تاسو نه کوو. نو سیستمونه یا روبوټ چې دی د طلا خرڅوي د ارزښت خرڅوي نو یو دفعه دا خرڅ شولو نو سیستمونه دلته پلور شروع کړل. نو یو تحلیل په نړیواله کچه باندې دا دی چې پلور زیات شولو او مارکیټ چې دی نړیوال مارکیټ یعنی هغه د طلا د یو عادي کموډیټي غوندې ټریټ کړله. نو بازار ته د طلا عرضه یعنې ډېره شوله په دې سره ارزښت یو څه راټیټ شولو او سیستمونو دا بې درګرده چې کله طلا نرخ لږ راټیټېږي نو سیستمونه یې زر خرڅوي. نو یو آنلاین په اصطلاح هغه سیستمونه دي چې د طلا یې خرڅوله. خو دا دومره قوي علت نه دی. قوي علت دا دی چې کیوین وارش د امریکا چې دی لکه زموږ چې د افغانستان بانک دی د هغې د فدرال ریزرف اداره ده چې ټول بانکداري د هغې د اسهام دا پیسې ټول دا کنټرولوي. دې کې د کیوین وارش په نوم باندې یو د مالي چارو پوه دی یو اقتصاد پوه دی چې تقریبا لسګونه کلونه هلته په بانک کې په فدرال ریزرف کې دا د کارشناس او بورډ اف ګورننس په دې توګه باندې پاتې شوی دی. حتی د امریکا رئیس جمهورانو ته د مشاور په توګه پاتې شوی دی. نو تېره اونۍ ټرمپ لاس جګ کړو او وویل چې نامزد نوماند به کیوین وارش یعنې د کیوین وارش رسما نومینیټ کړو د فدرال ریزرف ته. په نړیوال ایکسچینج یا سټاک ایکسچینج مارکیټ کې چې کوم پانګوال ناست دي او د طلا کاروبار د پیړیو راهیسې او د لسیزو راهیسې په اصطلاح د هغې پیشه ده هغې کیوین وارش پېژني چې کیوین وارش څنګه سړی دی. د امریکا چې څومره پورونه دي تاسو وګورئ د امریکا پورونه چې دی په اصطلاح د 38 ټریلیونو څخه اوړي نو دا ډېر زیات پور دی. دا که چېرته په نفوس باندې تقسیم کړي ما په خپله لیکنه کې مې دا لیکلي دي نو هر کس چې دی 1 لک یا 1,10,000 ډالر د امریکا چې دی قرضدار دی 300 میلیونه نفوس دی چې په هغې دا تقسیم کړي. او کیوین وارش چې دی موږ دوه قسمه په دې مالي چارو کې یا بالخصوص کله چې سټاک ایکسچینج خبره راځي دوه قسمه دید لرو. کیوین وارش چې دی هاکش دی یو هاکش دید یا اپروچ لري بل چې دی ډاوش لري. هاکش په دې معنا باندې چې دا سخت دریځی د کیوین نظر دا دی چې د امریکا ډالر باید په اوږد مهال کې ارزښت د لاسه ورنکړي لکه څنګه چې اوس ورکړی دی. نو دا سخت دریځه پالیسي لري او ډالر باید په قوت کې اوسي. او ډاوش به داسې پالیسي ده په دې مالي چارو کې. هاک داسې باز ته وایي باخې ته وایي او ډاف چې دی کوتر یا پخته کې ته وایي. ډاوش به نرمه پالیسي ده. نو دلته اوس مثلا که چېرته د ډالر د ارزښت لپاره کیوین کار کوي نو دا مجبور دی چې سود د ډالر جګ کړي یعنی څومره قرضې چې خلکو ته امریکا ورکوي د هغې باندې لوړ سود ورکوي خلک باید ډالر ډېر واخلي طلا ته شا کړي. په دې وروستیو کې د ډالر د سود کچه چې وه ټیټه شوې وه نو په دې خاطر باندې ډالر خپل ارزښت د لاسه ورکړی. نور فیکټرونه هم شته خو دغه یو فیکټر دی. نو خبره دا ده چې کیوین اوس نامزد کاندید دی او دی په نړیوال بازارونو کې د بازار خوځولی دی او دا به راځي دا سړی. خو دلته تحلیل دا دی چیلنجونکې خبره دا ده چې که چېرته دا د سود نرخ جګی نو د دې خو 10 او 15 ټریلیونه د دې پور د 10 نه پورته دی څومره فکر کوم دا پور چې دی ډېر دی او دا که چېرته د سود نرخ جګی نو دا باید دا پور چې بیرته ادا کوي ډېره لوړه کچه باندې ورکړي ورته چې دا خپله یو سخت حالت دی د امریکا دپاره. او که چېرته د سود کچه ټیټی نو ډالر بیا ارزښته کېږي طلا بیا اسمان ته خیژي. نو دا یو چیلنجونکی حالت دی چې دې دپاره به کیوین څه کوي دا به بیا معلومه شي. خو زما په نظر باندې او د نړیوالو کوم تحلیلونه چې ما ولوستل دا دي چې په لنډ وخت کې به مثلا په 6 میاشتو کې به ډالر نور خپل ارزښت ټیټوي. البته په دې 2 میاشتو کې نه تر څو چې کیوین مقرر کله چې مقرر شو 6 میاشتو کې ډالر نور خپل ارزښت په نړیواله کچه ټیټوي او بیا به 6 میاشتو وروسته دا بیرته خپل ارزښت جګوي خپلې پالیسیانې به دا نفر
تطبیقوي. نو تر ټولو لوی علت چې دی زما په نظر باندې د کیوین مقرریدل دي. نو یو د اتومات ډول باندې اخیستلو پلورل دي او بل د کیوین خبره چې ډېره کېږي هغه دا ده. دا خبرې پرېږدئ، نړیوال فیکټرونه ډېر زیات دي چې بحث پرې وشي. افغانستان ته څه پکار دي؟ ونډېواله ته چې ته طلا اخیستله، تا نقره چې ته اخیستله، ته نه زرګرې نه د سټاک ایکسچینج ولاکه په تعریف پوه شي. تا ته چا ویل چې طلا واخله؟ ښه زه صراف کاکا واخیستله او تا هم واخیستله او خلکو وکتله چې ګټه کوي. نو اول خو افغانستان کې سټاک ایکسچینج نشته. د طلا په نړیوالو بازارونو کې فزیکي نه اخیستل کېږي، د دې ارزښت اخیستل کېږي. مثلا زه تاسو ته په ساده ټکو کې ما مخکې مې ویلې درته، زه بازار ته زنګ وهم چې طلا په څو ده، مثلا طلا د 18 عیار ده، تخیل مثلا په 8000 روپۍ ده. زه درته وایم چې زما یو 1000 ګرامه تا سره شویه 1 کیلو 100 روپۍ شو، دا پیسې درته حواله کوم. طلا مې نه ده اخیستې، تا سره زه سیټه وایم. سبا ته چې طلا لږه قیمته شوې ده، طلا څو ده؟ نو طلا چې ته وایې قیمته شوې ده، نو زه تا ته وایم چې تا سره زما 1000 ګرامه طلا وه، هغه اوس خرڅه کړه، هغه ګټه یې بېرته ماته رالیږي. یا لکه دا سیټه ویل کېږي. نو سټاک ایکسچینج زیاتره چې دي سیټې دي، او افغانستان کې خو فزیکي طلا لري چې اوس بیچارهګان بېرته خرڅوي، نو 15% یې نه په تاوان اخلي. ښه څه کول پکار دي؟ حل لارې څه شی لري؟ زه د طلا او نقرې کارشناس نه یم، خو څه چې دنیا کې مشاهده کوم، نو ښه خبره دا ده چې نن یکشنبه ده، یکشنبه او دوشنبه نړیوال سټاک ایکسچینج مارکیټونه بند دي. نو دوشنبې ورځ اخر کې یا سه شنبې ورځ به نوي دغه راځي، نوي نرخونه راځي. خو افغانستان کې دا وروسته تطبیق کېږي. ځکه ما د سره شهزاده په پاڼه باندې ولوستل چې یا طلا نوی نرخ مه ټاکئ او په تېر هفتې نرخ باندې لاړ شئ. نو که چا سره 200 ګرامه 300 ګرامه تر 500 ګرامه پورې طلا دا د پابندیانو سبا کې خرڅه کړي. افغانستان کې ریټ لا ډېر ټیټ نه دی تللی، ځکه په یو 2 هفتو کې دا امکان لري چې طلا او نقرې نرخونه نور هم راټیټ شي. او که څوک بیا ډېر ریسک اخلي نو بیا دې وساتي، بیا انشاءالله چې تاوان به نه کوي. نو دا د طلا په اړه باندې خبرې. انشاءالله که کوم پوښتنه سوال چې لرئ کامنټ کې واچوئ، زه په خدمت کې. ډېره مننه.